په دې آیاتونو کې الله رب العالمین په خپلو بندګانو باندې د غالبتوب او هغوی ټول ما ته عاجز دي د دې بیان کوي دا بندګان او دغه رب څوک هم عاجز کولی نشي او چې څه کول غواړي الله تعالی هغه کوي څوک رکاونکي او منع کوونکي والا څوک نشته د الله قدرت او طاقت نو الله چې څه کول غواړي هغه کوي خدا الله په دې خپلو بندګانو رحم دی نو څه فرشتې یې رالیږلي دي هر بنده سره او هغه فرشتې د ده حفاظت کوي د ده د حفاظت لپاره الله رالیږلي دي دا هر چا سره دا فرشتې الله رب العالمین مقرر کړي دي هر بنده سره یا خدا فرشتې الله رب العالمین چې مقرر کړي دي نو دا یې د ده د حفاظت لپاره کړي دي لکه په قرآن شریف کې داسې شته د دې متعلقه چې الله فرشتې مقرر کړي دي له معقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظونه من امر الله الله مقرر کړي دي معقبات من مخکې رستو د دوی چې حفاظت وکړي ځکه دا شیطان دی خو دغه فرشتې نه وي د شیطان او د هغه لښکر به وختي دغه مسلمانان ختم کړي او دغه فرشتې لګیا دي او د هغې حفاظت کوي نو د فرشتو یو ډیوټي دا ده او دویم نمبر دا چې الله یرسل علیکم حفظه ما په تاسو باندې حفاظت کوونکي فرشتې مقرر کړي دي نگرانان مقرر کړي دي نو د فرشتو دویم نمبر ډیوټي دا هم شته چې په هر بنده باندې نگران فرشتې الله مقرر کړي دي دوه او د دې بیان الله رب العالمین په دریو ځایونو کې کړی دی وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون الله ما فرشتې مقرر کړي دي چې هغوی لیکل کوي او اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد یو خیل اخته ناسته دا بل ګسل اخته ناسته دا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد دا هغوی نه یو خبره هم نه مس کېږي لګیایي هغوی یې لیکي او د قیامت په ورځ به هغه دغه نو دا فرشتې الله رب العالمین مقرر کړي دي او دا باقاعده په احادیثو کې دا راغلي دي دا بدلیږي را بدلیږي باقاعده په احادیثو کې راغلي دي او دا د څه په وخت کې بدلیږي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حدیث راوي دی هغه وایي کومې چې د ورځې فرشتې دي دا د سهار په ټیم کې راشي دوه فرشتې نو د ټولې ورځې هغه دغه کوي او بیا د شپې دپاره چې کوي هغه د مازدیګر په ټیم کې راځي دې وجه علما وایي او حدیثو کې هم راځي روایاتو کې چې د سهار او د مازدیګر د لمونځ پوره اهتمام کوي د ټولو لمونځونو اهتمام پکار دی او د سهار په وخت کې چې دا کمې فرشتې راشي د ورځې د ډیوټۍ لپاره نو د شپې هغه لا موجودي د شپې هغه موجودي نو د دواړو په لیست کې د سهار هغه موضوع لیکلی شي او دغه شان د مازدیګر هغه د سهار هغه موجود وي او د شپې هغه هم راشي نو د مازدیګر ټیم کې دواړه لیکلي او روح الماني کې اسمې وختي یو بله خبره ولیده وایي دا فرشتې چې کومې دي دا چې کومې الله مقرر کړي دي نو آیا دا بدلیږي را بدلیږي نه بس الله چې یو انسان پیدا کړي او کومه فرشته ولا مقرر کړي دا به وي نو صاحب د روح المانی لیکلي دي وایي کومه چې د نیکو فرشته ده دا روزانه بدلیږي هر ورځ بله فرشته راځي روزانه لکه نن چې کومه فرشته د نیکو راغلې وه بیا نه راځي بس هغه لاړه شي بله فرشته راشي نیکو دپاره او د بدو چې کومه فرشته د هغه یو شان مقرر ده نه بدلیږي نو هغه بیا دغه کړی دی چې دا د ولې وایي د دې لپاره چې د نیکو د فرشتو د نیکۍ چې کمې نیکۍ کوي چې د دې هغه ګواه کوونکي ډېرې زیاتې وي د قیامت
چې ډېر فرشتې پتا باندې کوي که چې او د نیکي کړې ده او د بدۍ هغه دا ده چې بس هغه یو مقرر ده دا ازرو رحم د الله رب العالمین هغه رحم نو دا الله رب العالمین دا فرشتې دا مقرر کړي دي او بیا دریم نمبر ډیوټي دا ده چې بیا کله انسان د دنیا نه رخصتېږي نو دغه فرشتې راشي او روح دغه فرشتې قبض کوي نورې نو دا ډېرې فرشتې دلته خو د جمع څخه راغلې زموږ فرشتې راشي ډېرې نو او بل ځای کې نورو ځایونو کې راغلي د قل یتوفاکم ملک الموت الذي وکل بکم یو فرشته راځي نو بهر کې یو فرشته راشي ورسره ډېر فرشتې وي هغه تعاون کوونکي وي او نور د فرشتو تعاون ته ساجش شته نه الله د هغوی له لوی طاقت ورکړی په بهر کې ابداره شو کوټیم د الله رب العالمین دا فرمانه کوي بیا دا روح د الله رب العالمین چې کوم نیک روح دی دا علیین ته لاړ شي بره د اسمانونو یو ځای دی د الله د رحم خدای دې زموږ روحونه هلته ولیږي او چې کوم فاجر فاسق او ګناهګار او کافر دی د هغه سجین ته لاړ شي چې د اوو ځمکو د لاندې دی الله دې زموږ وساتي او هلته هغه انتراج شي نو د لومبۍ ایتونو کې الله د دې بیان کوي دویم ایتونو کې الله رب العالمین بیا د خپل قدرت او د طاقت بیان کوي چې څوک به نجات تاسو له درکوي چې په سختو کې راشئ او کوم ذات به درکوي او بیا آخره کې الله د خپل قدرت او طاقت بیان کوي هغه راته کوي وهو القاهر او دق الله رب العالمین قاهر غالب دی پورتا قدرت لرون کے ذات دی فوق عباده پخپلو بندگانو باندی ویرسلو اور علیگیا علیکم پتا سبانی حفظتا فرشتی یا دا حفاظت کون کی یا نگرانی حتی تردی پوری وقتی ریگی اذا جا چراشی احدکم یود تاسنا الموت مرگا یعنی علامات د مرگ راشي زرکدن نو توفت هو اخلی دقا روح رسولنا زمن دقا فرشتی وهم لا یفرطون او دقا فرشتی زربرم کو تاہین کیا لکه بل ځای الله وی لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ثم ردوا بیا واپس کیږي الله الله تا یا با واپس کیږي الى الله الله تکم الله مولاهم الحق چې مالک حقیقی دی یا خدا روح واپس کی او یادا چې ټول خلق واپس کیږي کم ذات تا مولاهم الحق چې مالک حقیقی دی الا ورلا نور له الحكم د ذات پر اختیار د فیصلو دی فیصله والله کوي او فیصله به څومره وکړي وهو اسرع الحاسبین وهو د قضات اسرع ډیر چل دیوالا دی الحاسبین حفاظت حساب والا دی ډیر ضرب حساب کتاب کی نو دا بدار چا د خپل عمل مطابق وي پچا باندې بدار وزه 50,000 کال په تکلیفونو باندې او بچا بدک ساتم وي او بهر کې الله به د ټول خلقو حساب کتاب چې کله حساب کتاب شروع کی نو علما وی حضرت شیخ صاحب دا فرمایل چې دا آدم علیه السلام نراواله تر د قیامت دروازه پورې چې کوم لفظ په حدیثو کې راغلی دی چې دومره ټیم کې بوشي نو د هغې علماو اندازه لګولې ده تقریبا د آدم علیه السلام نه روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د آخري امتي د قیامت درجې پورې چې د خلکو سره حساب کتاب کېږي دا به ټول په شپږو ګنټو کې الله حساب کتاب وهو او د الله تعالی اسرع الحاسبین ډیر زر حساب والا دی قل اید دوالو جانو سردارا دیتا بیا وایا چه من ینجیکم سوک بچ کوي تاسو من ظلمات البر د تیارو د اوچنا والبحر د سمندر او تیارین امراد دلتا تکلیفونه دي لکه چې عربو چې د تکلیفونو نسبت کوي نو دا تیارو ته سخت تیاری را باندې رالی سخت تکلیفونه رالی نو قل وتوایا چې من ینجیکم سوک بچ کی تاسو من ظلمات البر
دا تکلیفونو دا اوچنا والبحر او دا سمندرنا تدعونه چرا بری تاسو اللہ تضرعا پاجزے وخفیتا او با پوٹا کل انسان تکلیف کشی نو دا خلینا بیا بی اختیار دا اللہ رب العالمین دا نم اوزی او دقا نجات ورکون کے دے دقا ذات دا ابو جہل علیہ اللعنت زیو حضرت اکرمہ رسو بیا مسلمان شو رضی اللہ تعالی چکل فتح مکہ شوا نو دیو تختیدم اولالا سمندر پا بحری جہاز کے کیل آستا او تو نو چکل دا کا بحری جہاز دریاب مست لاغن آغا طوفان پر آگئے نو دقی وقت دوی لگیا شو یا لاتا و یا عوضا و یا منات دا معبودان باطلے رابلل ناغا مالکی ہوتا یہ دکتا دا اساسو چکم خدایان رابلے دا نرازی دلتا کو تاسو بچکئی نو دا خدایان ہم نشی بچکئی سوک بم بچکئی وی دا محمد رسول اللہ رب بم بچکئی غرو بالے حضرت اکرموی یا رب بماوی چکو خدای پاک بچکلما او د دې دغه بچم نو بس زو د رسول الله مبارک لمنه الله بچک او راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاله چې کله نبی علیہ السلام ته پته ولګی نبی علیہ السلام استقبال وکړو او دا اعلان وکړ په حدیثو کې شتا چې ګوره ته به د پلار هغه پیغور نه دغه کوي چې د کافر زوی بلکې د ډېر عزت کوي نو الله بیا هغه مسلمان کړ نو کو سړی په تکلیف کې شونده قرب کړي نو چې دغه په تکالیفو کې بلی نو داسې هم بالا قل ورته ووایه چې من ینجیکم څوک به بچ کړي تاسو من ظلمات البر والبحر د تکلیفونو د دریابو د اوچې نه تدعونه چې تاسو رابلې هغه تضرعا وخفیتا په عاجزۍ او پټو دعا چې کې نو په عاجزۍ پکې او پټه پکې خدای پاکې قبلې لئن انجانا موږ ته نجات راکړه من هذه د دې مصیبتنا لنکونن من الشاکرین خامخا د شکر گزارونه یو قل ورته ووایه چې الله ینجیکم الله به تاسو له نجات درکړي منها د دې نه ومن کل کرب او د هر تکلیف نه نو دا کوي داسې الله رب العالمین سړی تکلیف دا بکوم نو چې کله تکلیف لرشي نو ثم انتم بیا تاسو تشرکون شریکان جوړوي دی الله سره نو داسې مکوئ قل وتوئے د دوالو جانو سردارا هو القادر د قرب قدرت لرون کے لیے علا پدیبانی ایبعثا چرولی علیکم پتاسو بانے عذابا عذاب من فوقکم دا پاسنا او من تحت ارجلکم او یا ستاسو لاند دخپورا یعنی لاند ازمکنا او یلبسکم یا تاسو تقسیم کی شیعن پڑلو ڈلو باندے اللہ رب العالمین دا سکڑیم دی مخی درے قسم عذاب اللہ دا برنم عذاب راوست دی مختلف قومونو باندے عادیانو باندے زلزلہ رالا او دا قشن سیلے و توفان راگے دا حضرت لوط علیہ السلام پا قوم باندے اللہ کالی رو ورو دا حضرت شعیب علیہ السلام پا قوم باندے اللہ دا برنا اور رو ورو او دا لاتنم دا قشن عذابونا راغلی دی فرعون باندے دریاب راگی او دا قشن نوح علیہ السلام باندے اوبا دا اسمان نموبوی دا لاندے نموبوی نو دا اللہ رب العالمین کولی شدہ قشا عذاب دا بار نمو دا لاندے او دا اس من دا پار سنگر بعض علماوی چھ دا برنا عذاب دادی چیو خدا آیات چکر نازل شو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے وا او مدینہ منورہ کی دی بقی لختا او دی احد پا دی منس کی بقی مشرق لختا دی احد شمال لختا دی دا شمال او دی مشرق ترمنزا یو قبیلہ و رسول اللہ مبارک التطلو التا بیا یو جماعت و سم اگا جماعت شتا مسجد اجابہ و توی التا نبی علیہ السلام لاو صحابوی رسول اللہ مبارک اوگد منزکو او بیا دعاگانی اکڑے او دې چې دا وګړو موږ الله ته مدري دعاګانې وکړي یو دعا دا چې خدای پاک زما په امت باندې عذاب مراولي یو ځل وی الله مې دا دعا قبول
او دویم دا چې زما امت خدای په قحط صالح باندې مو وجنې عذاب من فوقکم او من تحت ارجلکم قحط صالح باندې لاندې خدای چې په دې باندې قحط صالح راشي ورشي ایو ځل باندې دا مکو یا الله می دا قبول او درې می دا او یلبسکم شیعا ويذيق بعضکم باس بعض یو بل سره جګړې نو الله می دا دعا قبول نه کړه یو بل سره جګړې یو بل سره قتل غارت دا بوي نو دا الله رب العالمین د طرف نه عذاب داس کی دي چې د اسمان نم راضي د زمکه نه دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم با خپل دعاګانو کې یو دعا دا کوله چې اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن يساري ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اعتال من تحت خدای ما مخنا رستنا خلقنا غسلقنا بارنا ولاندې د زمکه د عذابونو د زلزلونو وفات نو دا عذابونه بکیږي او بعض علماء وی لکه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ حدیث او داغه قول نقل کړي چې عذاب من فوقکم د مراد ظالمان بادشاہان دي الله باندې راوړي او من تحت ارجلکم دلاندې چې کوم ستا ما تحتی نوکران دي یا دی بچی دي یا دی گاونډیان وغیرہ دي دا برابر الله مسلط کی چې کله دي د الله نافرمانه شروع کړي او یلبسکم شیعا او یا په تقسیم کې تاسو په ډلو باندې او په یو بل باندې بیا وخی نو دا د الله رب العالمین عذاب چې کله د الله رب العالمین نافرمانی شروع کی نو الله وی زه په دې قادر او چې تاسو داسې کوئ زبر باندې داسې چلو قل اے د دوانو جانو سردارا هو القادر دقار رب قادر دی علا ان یبعثا چرولیگی علیکم بتا سبانی عذابا عذاب من فوقکم دپورتنا او من تحت ارجلکم یاد لاندی اخبوصاتنا او یلبسکم او یا تاسو تقسیم کی شیعان پڑھلو باندی ویزیق بعضکم بأس بعض او سکی پا بعضو تاسو طاقت پا بعضو باندی پیو بل باندی موئی کئی دا سے اللہ رب العالمین انظر اگورا کیف سرنگی مصرف الآیات علی بار بار بیانی اللہ اخبر حکمنا دا صدا پارا لعلهم یفقهون دا دیدہ پارا چی پا حقیقت تاسو پیش ہے دا عقل نکار والے فکر نکار والے نسچلو کو وَقَذَّبَ بِهِ دَرُوغَمُلْ بِهِ زمین یا عذاب دا عذاب او یا قرآن تا وَقَذَّبَ بِهِ دَرُوغَمُ دویدہ قرآن قوم کستا قوم وَهُوَ الْحَقَّ و حقیقت دا دی چی دا دین و دا قرآن حق دی او دیوی چی دا عذاب و دا قیامت و دا غب کل رازی نوتا قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ نیم از پتا سبان نگاہ بان دا خدا اللہ کار دی چی کلی راولی لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرٌ دا ہر یو خبر دا پارا یو وقت مقرر دی واقع کی دل دا یو مقرر دی دا ہر خبر دا پارا لِكُلِّ نَبَئٍ دار خبر دا پارا مستقر واقع کی دل دی وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ دیر ضرب پیش ہے دیر ضرب رتا پتہ لگی چه واقعی چه سا اللہ و دا اللہ رسولی و رشتہ دے کو دروغ دی نو ضرب رتا پتہ لگی دا ہر چیز دا پارا یو وقت مقرر کر دی اللہ صدق اللہ مولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة